آیا خدای پاک ظالم کېدلی شي؟ نو دې کې یو خبره به یاد وساتئ. ګوره ظلم څه ته ویلی کېږي؟ ظلم ویلی کېږي وضع الشیء فی غیر محله، یو څیز په غیر د محل هغې کې کېښودل. نو راشه د یو چا یعنی د غیر په ملکیت کې بغیر د هغه د اذن نه تصرف کول دا به ظلم وي، دا به څه ظلم وي. او که مالک په خپل ملکیت کې تصرف کوي نو دې ته ته ظلم نشي ویلی. نو اوس راشه دا خو مسلمه ده چې الله جل شانه د دې تمامو کائناتو څومره څه چې موجود دی دې ټولو مالک دی. اوس د مالک په خپل مملوک کې تصرف کول چې په کومه طریقه باندې هم وي نو دا به په خپل ملکیت کې تصرف وي، او په خپل ملکیت کې تصرف کول دا څه دی په زمره د ظلم کې نشي راتلی. نو ګوره د الله تعالی په حق کې ظلم تحقق هم محال دی، یعنی الله تعالی ته نسبت ته ظلم کول دا عقلا محال دی. دا څه دي؟ ځکه الله تعالی چې څه قسم تصرف کوي نو دا څه کوي؟ په خپل ملکیت کې کوي، او په خپل ملکیت کې چې څه قسم تصرف کوي ته څوک چرته کې هم عقلا ظلم نه وي، دې ته عدل وي. یا ستا ملکیت ته مثلا ستا کپړې دی ملکیت ته نو کته دي خپل کپړو کې هر څنګه تصرف کې تا تر سره اختیار دی. یا ستا کتابونه دي نو د خپل کتابونو کې کته هر څنګه تصرف کې تا ته سره اختیار دی. دغه کرنګي دا ټول چې څومره سم موجود دي ممکنان دا ټول د الله تعالی سره ملکیت ته. نو کاغه په خپل مملوک کې څه قسم تصرف غواړي هغه کولای شي دا په زمره د ظلم کې ناراضي. نو خبره یاد ساتي چې الله تعالی ته قدرې د ظلم هغه نسبت کول هم ټیک نه دي. بیا الله تعالی ظالم کېدل دا خو علیاذ بالله ډېره غټه خبره ده چې هغه موږ داسې خبرې وکړو.